دا کهاني د دریو مکارو ښځو په باره کې ده چې په هغې کې یو د قاضي ښځه او یو د محصول جمع کولو والا ښځه او درېیمه ښځه چې کومه وي هغه د کوتوالي. پیرې داسې کار وشي چې دا درې واړه یې لامبلو له یو ځای حیام ته لاړې شي. دا ښځې چې کله هلته لاړ شي نو دوی ته هلته یو ډېره نایابه ګوتۍ میلاوه شي. نو دا درې واړه آپس کې به جنګ شي، یو وایي چې دا ګوتۍ به زه اخلم، بله به وایي دا زه اخلم، درېیم وایي دا به زه اخلمه. خو د دې نه بعد بیا دا درې واړه دا خبره وکړي چې راځئ دلته کې یو بوډۍ ده په هغې پسې لاړه شو. دا ګوتۍ چې هغه بوډۍ هر چا له ورکړه نو موږ به په هغې باندې راضي یو. دوی چې د بوډۍ خواله راشي نو بوډۍ دوی ته ووایي چې تاسو درې واړه د خپل خاوند سره مکاري وکئ او بیا راشئ ما ته ووایه چې د چا مکاري د ټول نه زیاته زبردست او دا ګوتۍ به زه هغوی له ورکومه. دا ښځې په دې باندې راضي شي او دوی ورته وایي چې صحیح دی، دا ګوتۍ به ستا سره پرته وي. د قاضي ښځې دا خبره وکړي چې تاسو به د مکارۍ پیله موقع ماله راکوئ، دوی ورته وایي چې صحیح ده. د قاضي د کور خواته یو سړی پاتې کېږي چې هغه په رشته کې د قاضي د دې ښځې رور کېږي. قاضي ښځه سړی راوغواړي او هغه ته ووایي چې یاره ته به زما دپاره یو کار وکړې. سړی ورته وایي چې څه کار وکړمه. د قاضي ښځه هغه ته هر څه بیان کړي او بیا هغه ته دا خبره وکړي چې د خپل کور نه واله زما د کوره پورې مال یو سورنګ وکنه، په هغې سورنګ باندې چې څومره خرچه راشي هغه به زه تاله درکړمه. د قاضي ښځه بیا هغه ته ووایي چې ته به بیا په قاضي پسې لاړ شي او هغه ته به ووایي چې راشه زما نکاح زما د منګیتر سره پړاو کړه، د دې نه بعد چې څه کېږي د هغې ذمهواري به بیا په ما باندې. هغه سړی ولیکي د خپل کور نه د قاضي کوره پورې سورنګ وکني او د هغې نه بعد دی بیا په قاضي پسې راشي. قاضي ته ووایي چې راشه ما له نکاح پړاو کړه. قاضي ورته وایي لکه دا خو ډېره زبردسته خبره ده چې ستا نکاح ده، ما خو وایي چې ته به تر اخره پورې دغه شانتې پاتې کېږې بغیر واده نه. قاضي ورته وایي چې صحیح ده راځه چې ستا نکاح پړاو کړمه. قاضي په سر باندې پټکی وایي او چوغه واچوي د ده سره روان شي. دلته کې د قاضي ښځه په کور کې د واده جوړی واچوي او د سورنګ په ذریعه باندې د هغه سړي کور ته ورسي. دلته کې دا سړی او قاضي هم راورسي. قاضي چې څنګه ښځې ته وګوري نو دی پریشانه پاتې شي. دی وایي یاره دا خو زما ښځه ده، زه څنګه نکاح پړاو کړم دی له. په دې کې سړی قاضي ته وایي چې قاضي صاحب زما د نکاح زر پړاو کړه، دا ډېر مبارک ټایم دی او دا خو ډېر د ثواب کار دی. او دلته کې قاضي په دې خبره پریشانه وي چې یاره دا خو زما ښځه ده، زه څنګه نکاح پړاو کړمه. بیا قاضي دا سوچ وکړي چې یاره کیدای شي دا زما د ښځې څو کم شکله وي. هغه د دې خبرې پته لګولو دپاره سړي ته ووایي چې یاره ما به ستا نکاح پړاو کړی وه خو زما نه د خطبې هغه کتاب کور کې پاتې شوی دی، زه کور ته ځم چې د خطبې هغه کتاب راوړم چې بیا تاله دا نکاح زر زر پړاو کړمه. دا قاضي د هغه ځینه خپل کور طرف ته روان شي. قاضي چې کله کور ته ځي نو د دغه ښځه د سورنګ په ذریعه باندې خپل کور ته ځان ورسوي. هلته کې زر زر کپړې بدلې کړي او داسې جوړه واچوي په پالنګ باندې سمې لکه داسې اوده پرته وي. قاضي چې کله راشي ور وټکوي نو دا ښځه خپل نوکرې ته اواز کړي چې نرګس تا ته ما ویلو چې دننه څوک مه راپرېږده، زه اوده کېږم ما له خوب راغلی دی. ښځې چې وګوري یاله دا خو زما خاوند دی. دا ورته قاضي صاحب څنګه یې ښایي ته رالې ولې. قاضي خپلې ښځې ته وایي چې ته خو ملاستی ولې طبیعت دې خراب دی کو. ښځه ورته وایي نه وایي ما له بېګا خوب صحیح نه راتلو، زما خوب ګډوډ شوی دی، زه ځکه رالم سملاستمه. د قاضي چې کله په دې خپل کور کې پوره اطمینان وکړي چې زما ښځه په کور کې ناسته ده نو دی واپس لاړ شي د هغه سړي کور ته نکاح دپاره. قاضي چې لاړ شي نو اناوي هلته کېناستی. قاضي اناوي ته بد بد ګوري نو اناوي ورته وایي چې ته ما ته ولې بد بد ګورې، که زما نکاح پړاوی پړاو که نه پړاوی ځه موږ به بل قاضي راولو چې دا نکاح راله پړاو کړي. قاضي صاحب چې کله د هغې اواز واوري نو د هغه شک پوره شي چې یاره دا خو زما د ښځې اواز دی. قاضي وایي یاره څه چل وکړم د دې سړي نکاح پړاولي. د قاضي په یو دوه کې حیران خو دی بس آخر کار د نکاح خطبه شروع کړي. قاضي چې کله د خطبې نه بعد دې ځای ته راورسي کله چې تپوس کوي چې تاسو دواړو ته دا نکاح قبوله ده نو د قاضي نظر چې د ښځې په مخ باندې لاړ شي د هغې په مخ باندې یو زخه وي. قاضي چې کله هغه زخه وګوري نو دی وایي یاله دا خو زما د ښځې په مخ ته دا خو زما ښځه ده یاره زه څه چل وکړمه. دی وایي چې اوس زه کور ته لاړ شم خپله ښځه وګورم چې څه بهانه جوړه کړم دې ځای نه څنګه لاړ شمه. د قاضي سړي ته وایي یاره چې زما اودس مات شو زه کور ته ځم اودس کوم او بیا راځم. نو سړی ورته وایي چې قاضي صاحب دلته کې اوبه شته دلته کې اودس وکړه که نه. وروره دلته کې قاضي چېرته پاتې کېدو، هغه منډه کې کور ته لاړ شي. دی چې کور ته لاړ شي وګوري د ده ښځه په پالنګ باندې نه ملاستی کتاب پړاوي. دی وایي یا الله چې څه چل وکړم زه پاگل شوی یم که څنګه، زما ښځه دا ده که نه هلته کې چې کومه ده هغه زما ښځه ده. دی چې کله د ځان سره خبرې کوي نو دا ښځه ورته هم وایي چې ته پاگل شوی خو نه یې، ته کور ته راځې او بیا ځې بیا راځې او بیا ځې، څه چل دله شوی دی. قاضي ورته وایي زه دومره حیران او دومره شکمن شوم چې په خپلې زندګۍ کې دومره نه یم شکمن شوی یم په خپلې نیکې ښځې باندې یمه. په دې کې په ټیبل باندې سیب پروت دی. د قاضي نظر په سیب باندې پرېوځي. قاضي چې کله سیب ته وګوري د ده په دماغو کې یو خیال لا چې دی د خپل ښځې نه تپوس وکړي چې ته سیب خورې. نو ښځه ورته وایي قاضي صاحب ولې نه خورمه. نو قاضي صاحب هغه سیب راوالي او هغه په میز باندې دوه ټوکړې کړي، یو ټوکړه خپلې ښځې له ورکوي او یو ټوکړه د ځان سره کېږدي او بیا په رامنډه دا سړي کور ته بیا راشي.
قاضي چې هلته کې راشي وګوري نو دا ناوې په لاس کې هغه نیم سیب وي نو دی هکه بکه پاتې شي چې یا الله دا څنګه چل دی د قاضي دا ناوې د لاس نه هغه سیب راوالي او بل سیب سره چې یو ځای کې نو هغه ښه سیب جوړ شي قاضي د کنټرول نه بار شي خو سړی ورته وایي قاضي صاحب ته زمونږ د نکاح پړاوی که نه پړاوی که ما ته پته و چې ته به دومره غټه خیمه جوړی ما به بل قاضي راوسته ما له به دا نکاح پړاو کړې وه قاضي دا سوچ وکړي چې یاره داسې نه دی بل قاضي راولو دا نکاح دله پړاو کړي زما دا ښځه به زما د لاس نه لاړه شي نو راشه دله الټه پلټه نکاح پړاو کا دا قاضي دلته کې دوباره خطبه شروع کړي دی چې کله خطبه شروع کړي نو خطبې په دوران کې د نظر د ناوې په غاړې باندې یو هاري په هغې باندې لاړ شي د قاضي چې هغه هار ویني دی وویله دا هار خو زما دی دا ښځه ورته قاضي صاحب ته پاگل شوی که څه چل دی ستا سره کول څه چل شوی دی ته هر شي ته بد بد ګورې او ته وایې چې دا زما دی ښځه ورته قاضي صاحب که ته زمونږ د نکاح پړاو که نه پړاوی نو د دې ځای نه خپې وباسه ځه قاضي ورته چې صحیح دی زه د دې نه ځم خو تاسو که نکاح دپاره بل قاضي راوغوښتو نو زما نه به بیا بد څوک نه بیا به ستاسو خیر نه وي دا قاضي خپل کور طرف ته روان شي قاضي چې کله خپل کور ته راورسي دی چې وګوري د ده د ښځې غاړې ته اخکا هار پروت دی هغه هار ته بد بد وګوري ښځه ورته وایي چې قاضي ستا سترګو له څه چل شوی دی ته پاگل شوی که هر شي ته داسې بد بد ګورې لکه چې دا ستا وي قاضي چې دا خبره واوري هغه یا الله داسې چل شوی دی ولې چې دا حق الفاظ یې کوم چې ده ته هغه ناوې ملته کې ویلي قاضي ورته وایي استغفرالله رښتیا ماته ښکاري چې زه پاگل شوی یم ښځه ورته وایي یا خو ستا سترګې خرابې شوي دي او یا خو ستا معده خرابه شوې ده د قاضي خپل ښځې ته وایي چې پرون یو دعوت ته تللی وم هلته ما ډېره زیاته روټۍ خوړل او کیدای شي د هغې د وجې زما د معده خرابه شوې زما په دماغو یې اثر کړی ښځه ورته وایي قاضي صاحب خپل علاج وکړه که نه زه به لیونی شم دا ښځه ورته وایي قاضي صاحب تا ته پته ده چې معده خرابه شي نو د دې اثر بیا په دماغو باندې کیږي او د دې سره بیا سړی لیونی شي بیا خلک هغه سړی پاگلخانې ته لیږي قاضي خپل ښځې ته وایي چې ته مه پریشانه کېږه مړې زه اوس ځم حکیم پسې چې د هغه نه خپل علاج وکړم او دا قاضي بیا هغه سړي کور ته راشي قاضي جیل ته راشي نو دا سړی ورته وایي چې تا خو زه نه راځم ته بیا ولې رالې قاضي ورته وایي چې یو خو ته زمونږ رشتې دار او بل زما ملګری یې ستا ته نکاح پړولو حق زما نه زیات بل چاته دی په دې باندې ناوې دې قاضي ته وایي چې ما ته ښکاري یا ستا سترګې خرابې شوې دي یا ستا معده خرابه شوې ده ولې چې د معدې اثر په دماغ باندې کېږي او ستا ښځه به ستا نه ډېره زیاته تنګه شي او چې ستا دماغ خراب شي ته به پاگل شي او پاگل بیا خلک پاگلخانې ته لیږي قاضي چې دا خبره واوري وروره ډېر زیات ګډوډ شي راپاسې هغه ناوې له چپېړه ورکوي لا حول ولا قوته د هغې نه بعد دی خپل کور ته روان شي دی چې کله خپل کور ته راورسي نو د ده ښځه ناسته یې غرارې کوي خپله مرۍ صفا کوي قاضي چې کله دا ویني دی د ځان سره خبرې کوي چېرې دا سړی ښځه سب چوړیل خو نه ده چې دلته کې مې او هلته کې ځان راورسوي قاضي دا خبرې د ځان سره کوي او د قاضي غریب پر اقچا باندې پاگل شي او د هغې نه بعد د قاضي خلک پاگلخانې ته ولیږي چې د قاضي د ښځې د مکاري پوره شي او دا په دې کې کامیابه شي نو دا ولګي په هغه بوډۍ حمام والا ښځې پسې لاړه شي هغې ته د خپله پوره واقع د شروع نه وله د اخره پورې سناو کړي بوډۍ ورته وایي شابه زما لورې ته خو کامیابه شي تا خو واقع ډېره غټه مکاري وکړه د دې نه بعد بوډۍ هغه دویمې ښځې د چا خاوند چې د خلکو نه پیسې راغونډی هغې ته وایي چې اوس ستا نمبر د ځان تیار کړه مکارۍ ته دا دویمه ښځه کور ته راشي د دې په کور کې یوه ښځه چې هغه انا مطلب دا چې کومه ښځه په اجرت باندې یا اسې بل ماشوم ته دود ورکوي محصول والا ښځه هغې انا ته ووایي ته به زما دپاره یو کار کوې او هغه دې ته د ګوتۍ هغه ټوله کیسه بیان کړي بیا دې ته ووایي چې هغه مخامخ دوکاندار ویني زه چې کله هم د پسې سودا له ځم دی ما ته ډېر بد ګوري په داسې کار وکړي چې نن به په دې دوکاندار پسې لاړه شي او هغې ته به ووایي چې زما میډم وایي چې نن شپه به ته د ښځو کپړو واچې او زمونږ کور ته به راشې زما دپاره به څه ناڅه توپه لازمي راوړې ولې چې زموږ هغه شپه بیا په مزې باندې تېره شي او دوکاندار ته وایي چې نن به زما خاوند کور ته نه راځي هغه به بهر شپه کوي دا نه دا خبره واوري دا ورته وایي صحیح ده دا لاړه شي بیا د دې ښځې خاوند کور ته راشي ښځه خپل خاوند ته وایي چې خاونده نن زما یو ملګرې را روانه ده زمونږ کور ته ته به داسې کار وکړې چې نن شپه به خپل په دفتر کې ویده شي زمونږ دپاره به د خوراک سامان راولېږي ولې چې زما ملګري دا سوچ ونه کړي چې یاره دا سم کنجوسان دي خاوند ورته وایي چې ته بېغمه شه مړې د دې خبرې نه زه به تا له دومره سامان راولېږم چې هغه به ستاسو دپاره ډېر شی چې د ماښام 8 بجې شي نو د دې خاوند ولګي د دې دپاره د خوراک ډېر ښه سامان راولېږي د هغې نه بعد د شپې 10 بجو ټایم کې هغه دوکاندار هم د ښځو کپړې واچوي او کور ته رادن نه شي د دې محصول والا ښځه ولګي هغه سړی په پالنګ کې کښېني او هغه ته وایي چې ته دلته کښېنه زه راځمه د هغې نه بعد دا بهر ته راشي خپلې نوکرې ته ووایي چې ته لاړ شه زما خاوند پسې او هغه ته دا خبره وکړه چې ستا ښځې خپل کور ته یو سړی رادننه کړی دی د ښځو په کپړو کې ته زر کور ته ځان ورسوه که نه نو ستا دا کور به تباه شي دا نوکره په هغې محصول پسې لاړه شي او دا ښځه راشي د هغه دوکاندار سره کښېني
نوکره چې کله مسؤل والا د ده پوره خبره وکړي نو مسؤل والا خو ډېر زیات پریشانه شي. هغه په رامنډه کور ته ځان راورسوي. کله چې هغه ور وټکوي دا نوکره دننه لاړ شي. هغه دواړو ته ووایي چې هله ستا خاوند راغی. هغه دوکاندار غریب نو وار پار خطا شي او هغه ښځې ته وایي چې خدای ته وګوره ما بچ کړه، که ستا خاوند راغی زه یې دلته ولیدم نو خو ما مړ کړي. ښځې ته وایي چې ته یارېږه مه، ته خپلې کپړې وباسه او دغلته مخامخ صندوق پروت دی، په هغه صندوق کې پټ شه. زه به هغې ته تاله ووم چې کله زما خاوند لاړ شي تا به زه دا صندوق نه واپس راوباسمه. دوکاندار غریب لاړ شي په صندوق کې پټ شي. کله چې د دې ښځې خاوند کمرې ته دننه راشي نو هغه ډېر زیات غوسه وي او هغه خپلې ښځې ته وایي چې ما ته د کمې خبرې پته ولګېده زما په هغې باندې یقین نشتی، خو زه بیا هم د دې کور تلاشي اخلمه. چېرته تا دې کور ته څوک سړی خو نه دی رادننه کړی. نو دا ښځه د مسؤل والا ته وایي چې زه څه وکړم، زه خو د خپل زړه نه مجبوره ومه. زمونږ کور ته چې مخامخ کم دا دوکاندار دی زه په دې دوکاندار باندې د ډېر وخت ناشي کومه. ما وی چې نن زه دې خپل کور ته راوغواړم. نو هغه له ما د ښځو کپړې ورکړې او خپل کور ته مې راوستی دی. هغه مخامخ چې کوم د ښځو کپړې پرتې دي په دغه کپړو کې راغلی و. خاوند ورته وایي چې یاره ته پاګلی شوې که څوک چې دا کار وکړي هغه پې پخپله دا خبرې توړه کړي چې ما دا کار کړلی. ښځې ورته وایي قسم په خدای چې ما هغه سړی راغوښتی دی او په دغه کمره کې دی او په هغې صندوق کې مې پټ کړی دی، دا چابي والا دا تاله چالو که او پخپله یې وګوره. د خاوند چې کله چابیانې ولې صندوق طرف ته روان شي نو دا ښځه د شاته نه په زوره په خندا شي او خپل خاوند ته ووایي چې تا وایي چې ما څوک بېوقوفه نشي جوړولی، نن ما ته بېوقوفه جوړ کړې که نه. خاوند خپل د لاس نه چاپیانې غوځارې کوي لا حول ولا قوة، تا خو واقعي زه نن زما نه سم بېوقوفه جوړ کو. هغه بیا دغه کمرې نه بار ته وځي. بیا هغه ښځه لاړه چې چابیانې راولي هغه صندوق چالو کړي او هغه دوکاندار د هغې نه راوباسي. دوکاندار غریب نو وار پار خطا شوي یا خو لیونی کېدو والی. دوکاندار چې کله بار ته راوځي هغه ښځې ته وایي چې یاره زما په کونه توبه دی زه به بیا تا ته نه ګورم. دوکاندار ورته وایي چې یاره ما ستا ټولې خبرې واورېدې، ستا په شانتې ښځه نه دی خدای هر خاوند بد ساتي. دوکاندار ښځې ته وایي چې ته خدای ته وګوره ما بس د دې ځای نه وباسه او ما خپل کور ته صحیح سلامت ولېږه. ښځه ولګي خپلې نوکرې ته اواز کړي او شاته یې وړه دروازې چې د هغې په دروازې په ذریعه باندې دوکاندار هغه د کور نه بار ته وباسي او د دې نه بعد بیا دا ښځه په هغې بوډۍ پسې لاړه شي او بیا د کوتوال هغه ښځه او د قاضي ښځه ملته راوغواړي. دې درو واړو د خپله واقعه پوره بیان کړي. نو بوډۍ ورته وایي چې شاباس تا هم ډېر زبردست کار کړلی او څنګه زبردسته مکاري دې کړې ده. او د دې نه بعد بوډۍ هغه درېیمې کوتوال ښځې ته ووایي چې اوس ستا د مکارۍ نمبر دی چې ته څه چل کوې. کوتوال ښځه بوډۍ ته ووایي چې زه به په خپل مکارۍ کې هېڅ کسر هم نه پرېږدمه، باقي کارونه د الله پاک دی چې هغه په دې مکارۍ کې څوک کامیابه کوي دا به مونږ ګورو. دې نه بعد د کوتوال دا ښځه کور ته راشي او خپلې نوکرې ته اواز کړي وایي چې دا جوړو د 100 دیناره واخله او د دې کلي نه بار چې کوم د کلندرو مزار دی هلته کې لاړه شه، ته وګوره چې د کم ملنګ شکل زما د خاوند سره لګي. بیا به هغې ملنګ ته ووایي چې د کوتوال د جیل نه یو قیدي فرار شوی دی او د هغه هوبهو ستا په شانتې دی، داسې نه چې کوتوال دلته کې راشي او د هغه په شکل کې تا ګرفتاره کړي. دا کپړې او دا دینار واخله او خپلې زړې کپړې ماله راکړه او د دې ځای نه وتښته. ښځه خپلې نوکرې سنبل ته ووایي چې ته به دا کار وکړې؟ ورته چې دا کم ګران کار دی دا به زه بالکل وکړمه. نوکره د شپې هغې مزار ته لاړه شي، دا هلته کې وګوري چې یو ملنګ یې د هغې شکل بالکل د کوتوال سره ملاویږي. نوکره په غلې غونته یو ملنګ ته کې وګوري چې یو ملنګ یې د هغې شکل بالکل د کوتوال سره ملاویږي. نوکره په غلې غونته یو ملنګ ته اواز کړي او ملنګ ته هغه ټولې خبرې وکړي کوم چې هغه ښځې دې ته کړي. دا نوکر ورله د ځان سره یو څو خبرې میلاو کړي او هغه ملنګ ته وکړي. ملنګ چې هغه واوري هغه ډېر زیات ویریږي. د هغې نوکرې نه کپړې او هغه 100 دیناره واخلي او خپلې زړې کپړې هغې له ورکړي. نوکر هغه ملنګ هغه کپړې راوړي خپلې مالک یعنې ښځې له ورکړي. د شپې چې کله کوتوال د دې ښځې خاوند کور ته راشي نو دا ښځه خپل خاوند ته وایي چې یاره زما نن حلوا ته ډېر زیات زړه شوی دی. کوتوال خپل ښځې ته وایي چې حلوا پخه که که نه زه به هم وګورم چې تا له حلوا پخول لازي او که نه. د دې نه بعد دا ښځه ولګي د حلوا پوره سامان راوغواړي. د هغې نه بعد بیا په اور باندې کړخۍ کېږدي، هغې ګرم کې تیل واچوي او حلوا پخول شروع کړي. هغې نه مخکې دا لږ غونته کې حلوا تیاره کړي په پلیټ کې واچوي او پټ غونته کې په هغې کې اپیم واچوي خپل خاوند له ورکړي چې دا ده وڅکه چې دا څنګه ده صحیح ده او که نه. خاوند چې کله هغه حلوا وڅکي نو هغه ورته یاره حلوا خو صحیح ده خو بس لږه تروه ده. د هغې نه لږ ساعت بعد هغه کوتوال د هغه اپیم په ذریعه باندې خوب ورشي او هغه وده شي. د هغې نه بعد دا ښځه ولګي خپلې نوکرې سنبل ته اواز کړي. هغې ته وایي چې ته خپل خاوند ته راواز کړه. خاوند چې راشي هغه ته وایي چې ته د دې کوتوال کپړې وباسه، سر وله ګنجا کړه، روزي ولم لر کړه، ته د ملنګانو د کپړې واچوه. نو هغه خو پیله انکار وکړي خو چې کله دا ښځه بیا هغه له 100 دیناره ورکړي او ورته وایي چې دا خالي مذاق دی نو هغه هم تیار شي. هغه ولګي او کوتوال له سر ګنجا کړي، روزي ولم کټ کړي، هر څه ترې کټ کړي او د ملنګانو کپړې ورته واچوي او بیا دا ښځې په حکم باندې هغه ویسي په مزار کې د نورو ملنګانو سره یې واچوي.
سهار چې کله دی د کوتوال نه د افیم د نشه له کوټې کوزه شي نو دی اواز کې چې سنبل ماله اوبه راوړه. دلته کې نور ملنګان هم ناست دي چې دوباره اواز کې چې سنبل ماله ګیلاس کې اوبه راوړه. نو هغه نور ملنګان درته وویل هلکه پاسه تاله سیچل شوی دی، بنګ دې څکلي که سیچل دله شوی دی، پاسه په دې سر باندې اوبه واچوه که نه لیونی به شې. د دې نه بعد چې دا کوتوال په پوره هوش کې راشي دی چې راپاسې په مخ باندې لاس وي د ده ږیره برېت هر څه یې کټ کړي دی حیرانه شي. هغې نه بعد دی پاسې مخ لاس وکړي او د مزار نه روان شي خپل کور طرف ته. چې کور ته راورسي ګیټ وټکي نو سنبل نوکره راشي ورته وایي چې ته څوک یې؟ ورته وایي چې ته ما نه پېژنې، زه کوتوال یم، د دې کور مالک یم. نوکر ورته وایي زه مړه خپل کار کوه، دماغ دې خراب شوی دی. مالک خو دننه په کټ کې بیماره پروت دی. ته وایې چې زه د دې کور مالک یم. د کوتوال ورته وایي ستا دماغ خراب شوی دی، خوښه که نه ده چپلې دله راپرېږدمه. کوتوال چې کله د نوکرې له دې کور کې دننه داخلېږي نو دا نوکر یې په لاس کې یو چمټۍ هغه د دې سر له راپرېږدي چې دی ته سم چکري شي. هغې نه بعد نوکره شور مچاو کې ټول نوکرانو ته راوغواړي. نوکرانو ته وایي چې دې ملنګ ته وګوره دی ګېټ ته راغلی ورې وټوکو، اوس وایي چې زه د دې کور مالک یم او هغه دننه د راتلو کوشش کوي. هغه شکر دی چې کوتوال صاحب دننه ناجوړه پروت دی، که چېرته هغه روغ وی نو هغه به په ده باندې راباندې کړي و، ده ته به ویلي چې د کوتوال ته د کور ته د راتلو انجام څه دی. کوتوال ولېږه نوکران په څه طریقه باندې پوهېږي چې زه ستاسو مالک یم او کوتوال یم. خو نوکران چېرته منې چې د هغه غریب خو سر او روزي هر څه ګنجا شوي د ملنګانو کپړو کې. ملنګان خو پهله دی پوهېږي چې د دې ځای نه ځه. چې کله کوتوال د دوی یو خبر هم نه مني نو ټول نوکران ولېږي په ده باندې راباندې کړي او سمې پیتي کړي. کوتوال په څه طریقه باندې هلته نه خپل جان بچاو کې وتښتي. بیا دغلته یو نږدې کلی چې په هغې کې یو مات غونته کې جومات وي، په هغه جومات کې ځان له خیر غواړي او پاتې کېږي. څه لږ وخت بعد د دې کوتوال ږیره او برېت راوخېږي او دی خپل ګذر بسر شروع کړي. او دلته کې د کوتوال په کور کې چې څوک د کوتوال معلومات دپاره راځي نو ښځه ورته وایي چې یاره هغه ډېر زیات ناجوړه دی او دننه پروت دی، چا سره نشي ملاوېدی. په دې کې یو میاشت تېره شي. کوتوال یو ورځ خیرات غوښتلو خپل کور ته راشي او دی خپل ښځې ته وګوري نو ښځه ولېږي ده له روټۍ ورکړي. هغې روټۍ کې هغې اپیم میلاو کړي. کوتوال چې کله جومات ته واپس راشي دی ماښام هغه روټۍ وخوري، په هغې کې خو اپیم دی چې هغه وخوري روډه دی بیا بېهوشه شي. هغې نه بعد دا ښځه ولېږي خپل د نوکرې خاوند ته وایي چې ته لاړ شه اوس هغه واپس کور ته راوله. نوکر چې کله کوتوال صاحب خپل کور ته واپس راولي نو هغه بېهوشه وي. دوی ولېږي هغه له ږیره او یخته برابر کړي، ښه ښکلې د ملنګانو جامې ته وباسي، ښه ښکلې جامې ورته واچوي. کوتوال د ښځه ولېږي د حلوا هغه سامان ټول راووړي لکه چې دا ښه شانتې حلوا پخوي. لږ ساعت بعد چې د کوتوال سترګه چالو شي دی وګوري چې زه خو په خپل کور کې پروت یم او دی وګوري چې د ښځه حلوا پخوي. نو ښځه ورته اواز کړي چې یا کوتواله پاسې دا د خوب ټایم دی، مړه بیا پاسې نه د حلوا خو وخوره که نه. دا کوتوال خپل ښځې ته وایي چې لا حول ولا قوت، ما خو سم خوب ولیدو. ما داسې خوب ولیدو چې په هغې کې یو میاشت ما د ملنګانو کپړې اچولې، خیرات مې غوښتو او ځان مې ساتو. ښځه ورته وایي یو که نه ته په خوب کې څه مخ وا دېخوا کېدې، ما ته ښکارېدي چې دا خوب تا لیدو. ښځه ورته وایي کېدای شي تا نن زه بل څه خوړلي. دا سړی ورته وایي یو که نه یاره ما نن یو ملګري دعوت و، هلته کې ما پلاو ډېر زیات خوړلو، کېدای شي دا د هغې د وجې و. د دې واقعه نه بعد دا درې واړه ښځې خیام ته بوډۍ خواله راجمع شي. دا درې واړه هلته راجمع شي چې دا کوتوال ښځه بوډۍ ته خپله کهاني بیانې کړي چې په دې درې واړو کې د ټول نه زیاته مکاري چا ښکلې کړې ده او چا هغه ګوتۍ ګټلې ده. دا درې واړه د بوډۍ ځکه خپل کارګزاري سنولو دپاره راجمع شي. دو درې واړه چې کله د دې خبرې پته ولګي دوی له څومره زیاته غوسه ورشي چې بوډۍ لګېدله ګوتۍ د دونه اغوستې ده او د دلته نه تښتېدلې ده. دلته کې ماته هغه متل را یاد شو چې بسر د پاسه سر وي. درې واړو ښځو خو وایي چې مونږ مکار یو، زمونږ نه زیاته مکارې څوک نشته، خو بوډۍ د دونه زیاته مکاره وه او په سچل ول کې د دونه ګوتۍ وواله او د هغه ځینه وتښتېده. زمونږ د کهاني ستاسو خوښه شوې زمونږ دا چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ، زمونږ دا ویډیو لایک کړئ او کمنټس کې خپل د رایې اظهار وکړئ او انشاءالله مونږ به ملاویږو په راروانې ویډیو کې په یو نوې کهانۍ سره. هغې پورې تاسو ټول خپل خیال ساتئ او مونږ هم په دعاګانو کې یاد ساتئ او زمونږ د چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او زمونږ د ویډیو لایک کړئ. ډېره مننه.